الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى الآية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته وبارك وسلم عليه. معزز محترم سامعين قدر منورونو، د استمداد په مسله کې زمون د اهل سنت والجماعت د صوفیانو د طرفنا ادله مخکم شروع او زمو سراده دادا چې چونکی دغه کم بحث زمون د نام نهاد حنفی مولا صاحب سره روانو، هغه کې اکثر مونږ عربي عبارات او د غرنګي چې د حدیثو عربي عبارات هغه ته وړاندې کړي دي، وړاندې کوي ناغین عوام او د عام مسلمانان اخذ نشي کولی. نو د غي د اصلاح د پاره د خپل عقیدې اظهار د قران او د سنت پرانا کې مونږ د دروس په شکل باندې را سٹارټ کو. دا درس نمبر 1 دی. مونږ به هر درس کې یو یا دو دلایل د قران او سنت نه پیش کو په توفیق د الله سبحانه و تعالی سره. مونږ چې دا وایو چې یاره مخلوق امداد کولی شي او مخلوق نه استمداد طلب د مدد کول دا جایز دی، کفر نه دی، شرک نه دی. پدې کې د فوق او تحتو قیدونه لګول دا کتاب الله کې د خېټه مختار نه قید لګول دي، ځکه چې مطلق د کتاب الله کې قید لګول دا قسم د نسخ دی. مولوی حسامی دی ټول دالی کلی دي او نسخ کې قانون دا دی چې ناسخ با یا قوی وي د منسوخ نه او یا به دغه مساوي وي. دلیل پیدا دی ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. نو کتاب الله کې چې کوم دی مطلق د کتاب الله کې قید د خبر واحد نم نه لګي، ځکه کتاب الله قطعی دی، خبر واحد ځنی دی. اوس چې دا حضرات کتاب الله مطلق آیاتونو کې اوامرو کې د خېټې نه د فوق او تحتو قیدونه لګي نو دا نه چلیږي. اول نمبر آیات چې مونږ پیش کوو د استمداد د اولیاء د پاره او د غینه د امداد غختلو د پاره هغه د سورته مائده شپږمی سفاره دویم نمبر آیت دی. باری تعالی جل جلاله فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى. وتعاونوا صيغه د امر ده، یو بل سره معاونت کوي، مدد کوي، امداد کوي علی البر والتقوى، نیکه باندې او پرهیزګاری باندې. تعاونوا صيغه د امر ده او دلته د امر چې کوم دی مطلق راغله دا ورکی نشتا چې وتعاونوا تحت الاسباب ولا تعاونوا فوق الاسباب. اسباب ولاندې د یو بل سره امداد کوي، اسباب نه بر امداد مکوي ځکه غزما خاصه ده. دا قید دی مونږ ته د مولایان چې د اولیاء امداد نه مني کتاب الله کې دا قید دی مونږ ته ثابت کی. دا زمون اول نمبر دلیل دی. وتعاونوا باری تعالی امر کوي وتعاونوا د یو بل سره امداد کوي علی البر پنیکه باندې والتقوا او پر د پرهیزګاری په کارونو باندې. نو کتا کې زور وی چې ما تحت الاسباب مدد کولې شي، ما تحت الاسباب کوا، او که زور در کی وی چې ما فوق الاسباب امداد کولې شي لکه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک د مشکات دویم جلباب الکرامات په حواله د نهاون خان ته د نهاون خار ته لګلې شوی سریه ته د مسجد الرسول صلی الله علیه وسلم د منبر نه आवाज کوي، اسبابنا بر ور سره امداد کوي. اثاریت الجبل الجبل درې دیار لسوا یا درې زره میله مزل درمیان کی او دې زناغت आवाज ور رسي. هیڅ اسباب دالته نو اسباب عادیه ظاهره، اسباب عادیه او ظاهرونه بالا ور سره امداد کوي. وساریه د غر طرف ته شه د غر سهاره او اخلام. نو که اسبابونه برکول شي نو برم کوا. وتعاونوا صيغه د امر دا مطلق راغلی دا قید د فوقو تحتو ورکی نشتا چې څوک ورکی دا قید را منډي
نو دسې مثال دی لکه د حتتن حنطتن جوړول دغه د مجوسیانو تقسیم دلته نه چلیږي وتعاونوا صيغه د امر دا باری تلاوی مدد کوي ما تحت الاسباب هم کوي او ک نبی او ولی معجزه او کرامت می درکړي وي نو د اسباب عادی او ظاهرونه بالام امداد کوا خو امداد کوا لکه څنګه چې آصف ابن برخیه رحمه الله مبارک د حضرت سلیمان علیه السلام سره د اسباب عادیه او ظاهره او فوق امداد کوي سلیمان علیه السلام ورته وی یا ایها الملأ ای زما د قوم مشرانو ایکم یاتینی بیرشها کم یستاسو ما تبروړي تخت بلکیس قبل یاتونی مسلمین مخک داغینا چې غیر ازما تا غاړي خودون کې منقاد افریت ورته وی استاد ډیپټه د کورسینا د پاسېدون مخک به در تروړما افریت یو جنو سلیمان علیہ السلام ته پتاوا چې پیریانو ته غزنه سده ورتوی تیمر وړه الته یوزوان ناس دی د الله تعالی دوست او د الله تعالی ولی الله ناس دی حضرت آصف ابن برخیه رحمه الله هغه مبارک ورتوی انا اتیک به قبل ان يرتد لك طرفك زبراتلو کما تا په دغه تخ سره مخ کې دا غینا چې را واپس کیږي تا هغه د سترګو رب ستا د سترګو د رب نه قبل به در تروړم مخکې به در تروړم نو دغه تخورتا قران کریم سورته نمل 40 آیات دی خپل موضوع کې را روان دي ان شاء الله هغه تخورتا هغه د درې سرحداتو نه خو چې سرحد د شام دی سرحد د سعودي عرب دی سرحد د یمن دی او 2 میاشتې درمیان کې فاصله ده دومره لري تخ د سترګو د رب د مخ کې ورته روړي د اسبابونه برې د امداد ور سره کړي الله وی وتعاونوا یو بل سره امدادونه کوي کله اسبابونه بر زور در کې وی لکه د حضرت آصف غوندینو برېم کوا او کني د لاندې خو د اخر سو کولی شي حتی مرګولم کولی شي نو دا اول نمبر دلیل د قران عظیم شان نا ان شاء الله دویم نمبر درس ته انتظار کوي اگر روان دي روزانه به یو 2 3 دلایل موږ د اهل سنت والجماعت د خپل عقیده لپاره پیش کوو دی وی دي سره اخبار احاد دي موږ سره قرآنی نصوص دي ښه موږ سره نصوص قطعیه دي وتعاونوا کی دا قید راته وخایه کنه الله مطلق امر کوي وتعاونوا یو بل سره امداد کوي مولا صاحب زور ملګوا چې تحت الاسباب یادې کوم مفسر په ویلي دي ځا یو مفسر په دنیا کې ما توخی مسلمان مفسر د اهل سنت والجماعت مفسر چې وتعاونوا لاندې لیکلي چې تحت الاسباب یو خایزه وتعاونوا صيغه د امر دا مطلق دا المطلق يجري على اطلاقه والمقيد ولا تقييده نو دی مطلق کې ته دا شان دي د فوقو تحتو د کم زینه ورچې کم مفسر ورچولې دي دا اول نمبر درس دی او ان شاء الله دلایل سلسله روانه شو مونږ بس روزانه درسونه کوو د عوامو د پاره چې هغه اوري اخو هم دغه سره بحث هغه خپل انداز دی هغه رواني دی خو د عوامو د اصلاح د پاره به د دروس د جاری وي وما علي الا البلاغ المبين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين